تازه او ښه خبر د ډالر د جګېدو په اړه عاجله غونډه نیول شوې ده. دا چې په دې غونډه کې څه ویل شوي دي، ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. چارواکي وایي د وزیرانو شورا په غونډه کې اقتصادي کمیسیون ته دنده ورکړل شوه چې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره عاجل اقدامات وکړي. چارواکي وایي نن په ارګ کې د اسلامي امارت د وزیرانو شورا غونډه کړې چې په غونډه کې اقتصادي کمیسیون ته دنده سپارل شوې څو ټولو اقتصادي ادارو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د وزیرانو شورا غونډه کې پریکړه شوې چې د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د جعلي افغانیو د ویش او نورو هغو عواملو پر ضد ګوټلي ګامونه واخلي چې د افغانۍ په ارزښت بد اغیزه کوي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې څو یاد کمیسیون په عاجل ډول هغه لارې چارې تشخیص کړي چې د افغانۍ د ثبات لپاره مهمې دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.